د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي د هیواد په 14 ولایتونو کې د ګوزڼ ضد واکسینو 3 ورځنی کمپاین پیل شو. دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي دا ځل د پولیو واکسین فرعي ملي کمپاین د هیواد د جنوب ختیځ لویدیځ او شمال ختیځي حوزې په ولایتونو کې پیل کړی. نوموړی دغه راز زیاتوي د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت هڅه کوي چې د ټولو هغه ساري ناروغیو چې د واکسین په توسط مخنیوي کیږي مخنیوي وکړي. د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. یاد کمپاین چې 3 ورځې به ادامه ولري د 4.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم ور لري د پولیو واکسین به تطبیق شي. د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان په هیواد کې له قومي مشرانو، مخورو، علماء کرامو او بانفوذ اشخاصو غوښتي چې د واکسین په تطبیقولو کې د دوی د روغتیايي ټیمونو سره همکاري وکړي ترڅو د واکسین کمپاین په سمه توګه ترسره او په ټولنه کې د واکسین تطبیق د بیلابیلو ساري ناروغیو د مخنیوي سبب وګرځي. له قومي مخورو، علماء کرامو او په سیمه کې له بانفوذ اشخاص څخه مهیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسیږي ترڅو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي. همدارنګه موږ په لومړنیو روغتي خدماتو هم کار کوو ترڅو وکولی شو د هیواد هر وګړي ته معیاري او عادلانه روغتي خدمات ورسو. د یادونې وړ ده چې په 2024 میلادي کال کې موږ د پولیو کومه مثبت تایید شوې پیښه نه لرو. البته کوښښ کوو چې د واکسین په توسط دغه وحشي وایرس څخه مخنیوي وکړو. د یادونې وړ ده چې دغه کمپاین په کابل، کندهار، هلمند، ارزګان، زابل، فراه، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، خوست، پکتیکا، کندوز، باغلان او تخار کې پیل شوی چې د روانې اکتوبر میاشتې تر 13 نیټې پورې به د 3 ورځو لپاره پلی کیږي چې په ترڅ کې به یې څه باندې 6 میلیونه ماشومان واکسین شي.